سهار وختي چې کله د لمانځه په نیت جومات ته تلم د باندې دومره لړه وه چې د انګړ دیوالونه لا هم نه ښکارېده، خو کله چې د انګړ دروازې ته ورسېدم بدن مې زیږ شو. د میلمنو د کوټې له خوا پلونه راغلي وو او له دروازې وتلي وو. په بیړه مې کوټې ته ورمنډه کړه. ور خلاص وو او په کوټه کې هیڅوک نه ښکارېدل. تشناب مې وکوت او هلته هم څوک نه وو. له انګړ نه ووتم. په پلونو پسې ګړندی روان وم. د پلونو ترڅنګ په واوره کې د لکړې د لګېدو ځایونه هم ښکارېدل. له کلي ووتم. پلونه شمال لوري ته غونډیو خوا ته غځېدلي وو. نور هم ګړندی شوم. یو ځای مې په واوره کې د انسان د لوېدو نښه ولیده. بیا د غونډیو خوا ته کاږه واږه پلونه تللي وو. ښه شېبه مې مزل وکړ. څو ځله ولوېدم. له خولې نه مې تاوونه پورته کېدل، خو ټټر مې په خولو لوند و. نه پوهېدم چې بوډا به څه وخت له کوره وتلی وي. دا هم نه راته معلومېده چې دی به څومره تر ما مخکې روان و، ځکه هوا خړه وه، هېڅ هم نه ښکارېدو. څو ځله مې په چیغو د بوډا نوم واخیست: کاکا ملکه، ای کاکا ملکه. خو په چوپه چوپتیا کې مې هېڅ غږ وانه ورېده. هماغسې ګړندی روان وم. ځای ځای به مې پښه تر زنګانه پورې په واورو کې ننوته. خو کله چې د لومړۍ غونډۍ پیڅکې ته ورسېدم پښې مې ولړزېدې او ځای پر ځای ودرېدم. د غونډۍ په لمن کې له ختیځ لوري نه د یوې ډلې لېوانو پلونه راغلي وو. د بوډا پر پلونو تیر شوي وو، خو پلونه بیرته لنډ راګرځېدلي وو او د بوډا له پلونو سره جوخت شمال لوري ته ختلي وو. یوه شېبه ولاړ وم. په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوي وي. ما هیڅ هم نشو کولی. اندازل مې له ویرې چغو ته هم خوله نشوی جوړولی. او کله چې مې د یوه لیوه د انګوالا نرۍ کوکه په غوږونو ننوته، بې اختیاره مې د کلي خوا ته ورمېږ کوږ شو. کورونه ښکارېدل. په زړه کې مې ویره راټوله شوه او پر خپلې راغلي کیڼ پل مې خپله ښۍ پښه کېښوده. د ناول پای. د بوډا او د لېوانو د پلونو ناول درنو اوریدونکو، ناول په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل ناوله چې ستاسو درنو حضور ته حاضریږو، تاسو په لوی او بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.